درنو لیدونکو سلام، هیله در روغ جوړ خوشاله اوسئ. نن راغلیو د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته څو د دې ادارې پر فعالیتونو همدا ډول پر ستونزو او راتلونکو پروګرامونو په اړه باندې د دې ادارې له عمومي مشر سره محترم شاه میوندي سره مرکه وکړو. هیله ده د پروګرام تر پایه له موږ سره پاتې شي. میوندي صاحب محترم، ډیره مننه چې وخت مو راکوئ. د لومړۍ پوښتنې په توګه باندې دا پیلوو چې د جون 5مه به د ملګرو ملتونو لخوا نه د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه. تاسو هم یوه اونۍ ولمانځله. غواړم په دې اړه وپوښتم چې دا د افغانستان لپاره څه ارزښت لري؟ ولې یوه اونۍ تاسو ولمانځله او څه کارونه مو په دې یوه اونۍ کې ترسره کړل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو حکمت صاحب تاسو ته، ستاسو ټولو درنو همکارانو ته او ستاسو لیدونکو ته خپل نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم او ډیره مننه چې موږ ته مو دا فرصت راکړي چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د کارو په هکله تاسو او درنو لیدونکو ته خپل معلومات وړاندې کوم. د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځ تاریخچه دا ده چې په 1902 کې د سویډن د سټوکهولم په ښار کې یو صحي او محیطي زیستي غونډه وسوله، بین المللي غونډه، او په هغه کې دا فیصله وسوله چې د چاپیریال ساتنې لپاره د آګاهي عامه د پورته کولو لپاره به یوه خاصه ورځ وټاکل شي چې هغه د 5 د جون انتخاب شول او د 1940 کال راهیسې هر کال په ټوله نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. او په افغانستان کې د جلال المآب رئیس جمهور د حکم پر اساس د 2014 کال راهیسې په افغانستان کې دا ورځ موږ لمانځو او پر دې سربیره موږ بسته اونۍ د چاپیریال ساتنې د موضوع په هکله لمانځو. نو په افغانستان کې یو خاصه توجه ورته شوې ده. بسته هفته موږ محیطي زیستي موضوعاتو ته توجه کوو. سږ کال د محیطي زیست نړیوالې ورځ د ژوندبڼو ته تخصیص شوې وه. نو موږ هم پر دې اساس باندې سږ کال په دې وتوانېدلو چې زموږ 4 ساحې په 4 مختلفو ولایتو کې چې هغه نورستان، تخار، قندوز او د غزني په ولایت کې د ساتل شویو ساحو په حیث اعلان کړو. دا خپل د افغانستان د حکومت لپاره او د ولس لپاره یو ډېر ښه لاسته راوړنه ده، په دې خاطر چې د افغانستان هدف دا دی چې در 2010 کال پورې 10% خپل د ټول مساحت څخه د ساتل شویو ساحو په حیث اعلان کړي. نو دا 4 ساحې چې سږ کال د محیطي زیست په اونۍ کې اعلان شولې، موږ د 50% شاوخوا ته ورورسېدلو. 4 سیمې تاسو یادونه وکړه چې دا د حفاظت شویو سیمو په توګه باندې. پوښتنه دا ده چې تاسو تیر کال هم ورته کار ترسره کړی و. آیا یوازې تاسو دا سیمې ونومولې، اعلان مو کړی، نور څه کارونه یې دې لپاره ترسره کوئ تاسو؟ پروسږ کال موږ بسته هفته ولمانځل د محیطي زیست. پروسږ کال موږ د خوشبختانه چې هغه وخت موږ د کرونا وایرس د مریضۍ مشکلات نه درلوده، سږ کال موږ دا مشکلات درلوده، نو زموږ ډېرې برنامې در تاثیر لاندې سولې. د ساتل شویو ساحو په هکله باید موږ ووایو چې دا د 2 ساحو اعلان دا د کار شروع دی. د دې ساحو مطالعات یو کال 2 کاله په دوام نیسي. هغه مطالعات وسوه، د ساحې اعلان سولې، د دې په ایسته اصلي کار شروع کیږي. موږ دلته دا ساحې زونبندي کوو، د دې لپاره مدیریتي پلانونه جوړیږي، د دې لپاره مدیریتي کمیټې جوړیږي چې په هغه کمیټو کې به د محل خلک به هم په دې کې خپل فعال سام لري.
موږ به په آینده کې پر دې باندې کوشش کوو چې څه رقم سایحین دې ساحو ته د هغو توجه وګرځو او څه رقم وکولای سولو چې د دې ساحو د مدیریت لپاره مالی امکانات ترلاسه کړو چې د هغه دپاره جهاني فنډونه شته. نو اوس مهال هم د دغو 4 ساحو دپاره د چاپیریال ساتنې ملي اداره پر 4 پروژو باندې کار کوي چې د 10 میلیونه ارزښت لري او دا به د خیر سره جهاني محیط زیستي فنډو ته په آینده کې وړاندې کړو. څنګه چې د مصاحبې په پیل کې مو ویلې دا ډیره مصاحبه معلوماتي مرکه ده او مصاحبه ده. نو راځو د میوندي صاحب نه په دې اړه پوښتنه کوو چې هغه لومړني کارونه چې دوی ترسره کړي دي څه ول. میوندي صاحب تاسو د 2018 کال په اکتوبر کې د دې ادارې مسؤلیت او مدیریت په غاړه واخیست. څه کارونه مو ترسره کړل؟ ستاسو لومړني اقدامات په دې اداره کې څه ول؟ 2.5 کاله در مخه چې دې ادارې ته زه راغلم او دا مسؤلیت مو پر غاړه واخیستی، زما لومړني کارونه دا وه چې اول قدم کې ما تقریبا د اکثریتو همکارانو سره په اداره کې ولیدل، یا یو په یو یا په ګروپي ډول، یعنی په مرکز کې هم د ادارې او د ولایتي رئیسانو سره هم لیدنه درلوده چې ماته یو تصویر پیدا سي چې په دې ادارې کې څوک کار کوي. نو دا زما یو د هغو کارو څه و. د دې وڅنګ ته امنیتي تدابیر هم ډیر مهم و چې موږ خپل امنیتي تدابیر یو مناسب سطح ته راپورته کړه. او درهم ډیر مهم کار چې موږ ترسره کړی هغه دا و چې د ادارې یو مکمله ارزیابي وشي چې وضعیت یې موږ ته رامعلوم شي. او په نتیجه کې موږ ولیدله چې په اداره کې متاسفانه ظرفیت ډیر کښته و، اداره مجهزه نه وه، د بودیجې له لحاظه څخه شاته پاته سوې وه، تشکیل کې مشکلات وه او جوابګو هغه اوسني محیط زیستي ستونزو ته نه و. او دغه وضعیت ته دې سبب ګرځېدلی و چې اداره تقریبا 20% هغه وظایف چې د قانون پر اساس ورته سپارل سوي دي تقریبا 20% ته رسیدګي کولی سولی، 45% ته غیر منظم رسیدګي کول او 15% د هغه وظایفو چې موږ ته راسپارل سوي دي یعنی هغو ته هیڅ رسیدګي نه کېدله. نو دا د ادارې وضعیت و. خو دا ارزیابي موږ ته د دې پر څنګ چې دا د تشویش نتیجې راته راکړې هم د دې ارزیابي پر اساس باندې موږ د ادارې لپاره اوږدمهاله لیدلوري یعنی 15 کلن لیدلوري ترلاسه کړي، یو مدیریتي یا زموږ د ماموریت یو مسیر مو ترلاسه کړي او یو 15 کلن عملی پلان مو دې دپاره جوړ کړي چې څه رقم به خپل لیدلوري ته ورسیږو. 15% تاسو یادونه وکړه هغه کارونه چې قانون په رڼا کې مطلب دې ادارې ته ورسپارل شوي وو، هیڅ یعنی کار په هغو برخو کې نه کېده. اوس 2020 کې یو، تاسو څومره توانېدلي چې دا کارونه ترسره کړئ؟ زه فکر کوم چې هغه فیصدي چې ادارې هیڅ رسیدګي نه ورته درلوده یعنی 15% هغه ډیره کمه شوې ده. بله، او کارونه چې موږ اوس په مناسبه توګه رسیدګي ورته کوو هغه فیصدي ډیره شوې ده. او د دې دپاره به له خیره سره موږ بیا یو ارزیابي وکړو چې موږ ته راښکاره سي چې واقعا هغه فیصدي اوس پر کم وضعیت ولاړه. بله پوښتنه داسې مطرح کوم میوندي صاحب چې غواړو د دې ادارې فعالیتونو په اړه باندې ډېر زیات پوه شو. چاپیریال ساتنې برخه په نوره نړۍ کې ډېر زیات موضوعګانې لري، له د ژوند بڼه، حیات وحش، حتی د اوبو د کیفیت یعنی واټر کوالټي او همدا ډول نور موضوعګانې.
غواړو چې په دې باندې زیات پوه شو چې چاپیریال ساتنې اداره په افغانستان کې کوم فعالیتونه ترسره کوي، کوم موضوعاتو باندې ډیر زیات تمرکز کوي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره یو اداره ده چې په ټول مملکت کې خپل فعالیت لري. یعنی موږ په هر ولایت کې خپل ریاستونه هم لرو. مرکز په کابل کې دی، تشکیل تقریبا 850 کارمندان دي. او د ادارې ساختار پر درو بخشو ویشل شوی دی. یو بخش اداري او مالی دی، بل بخش روابط بین الملل او پالیسی، او درهم بخش مسلکی بخش دی چې هغه مسلکی بخش دی، هغه زموږ هغه اساس د کار تشکیلوي. په مسلکی بخش کې بیا موږ 4 مختلفه بخشونه لرو چې هغه طبیعي میراثونه دي، انکشاف پایدار دی، او نظارت او تفتیش دی، محیط زیستی، او ډیره مهمه موضوع هغه د هوا بدلون دی. په هر اداره کې اداري او مالی برخه یو بنسټیزه برخه ده، حتی ورته ویلی شو د یوې ادارې ستون فقرات دی. په دې برخه کې څومره اصلاحات راغلي دي؟ تاسو څه کارونه ترسره کړي دي په دې 2 نیمو کلونو کې؟ که تاسو اجازه راکړئ چې زه د اداري او مالی بخش پر 4 بخشو باندې تقسیم کړم. د تشکیل موضوع ده، منابع بشري موضوع ده، دغسې د سیستمو موضوع ده، او د بودیجې موضوع ده چې په دې معاینات کې ډېر مهم موضوعات دي. د تشکیل په هکله ما یادونه وکړه چې تشکیل کې ډېر مشکلات و. نو موږ په 1399 کې 1398 کې پر تشکیل باندې ډېر کار وکړ، او د امکاناتو په چوکاټ کې موږ ډېر اصلاحات راوړل په تشکیل کې. او همداراز د منابع بشري بخش دی چې په تیرو 2 کلو کې موږ مجموعاً 145 بستونه اعلان ته ورکړه چې د اصلاحات اداري لخوا څخه 121 بستونه ډک سول، یعنی مقرري وسولې. او د سیستمو په بخش کې یعنی در هغه اساسي او ساده شانو ترڅنګ لکه وای فای په انټرنیټ په اداره کې، یا ټلیفونونه، ویب سایت، الکترونیک حاضري، چې دا ټول شان نه و هغه وخت چې زه ادارې ته رالم. دا مو ټوله فعال کړه. د دې پر څنګ مو د ټاسک مینجمنټ سیستم فعال کړي. د دې پر څنګ مو یو ملي محیط زیستی د معلوماتو سیستم جوړ کړي چې موږ وکولای سو محیط زیستی معلومات د ټول وطن څخه ملک سره ټول کو، او دا به معلومات وي چې د اوبو، د مځکې، د ځنګلو، د حیواناتو، د هوا وضعیت په هکله دا معلومات موږ کولای سو په یو ډیټابیس کې سره راټول کو. او 4م بخش چې مې یاد کې هغه د بودیجې په هکلو. تاسو وګورئ په 1394 کې، 95 کې، 96 کې د دې در مخه چې نوې رهبري د ادارې ته راتلله، اداره په دې نه وتوانېدله چې خپل انکشافي بودیجه در 50% زیات مصرف کړي. نو په 1399 کې موږ وکولای سو چې خپل انکشافي بودیجه 95% مصرف کړو. په 1398 کې موږ وکولای سو چې بیا 90% زیات مصرف کړو. او د یادونې وړ ده چې په 1398 کې موږ خپل عواید چې ټارګټ کړي و 270% موږ ترلاسه کړ، یعنی دا ټارګټ ډیر لوړ. نو که چیرې د یو د دې لاسته راوړنو وشاته یا یو قوي او متحد مدیریت نه وي، نو داسې لاسته راوړنې څوک بیا لاسته نشي راوړلی. بله پوښتنه به داسې مطرح کوم ایوندي صاحب چې په 2 نیمو کلونو کې مو داسې کوم وخت واقع شوی چې ستاسو کوم کارمند د فساد یا وظیفوي غفلت له کبله تاسو معرفي کړی وي لوی څارنوالي ته؟ جالبه ده چې تاسو دا پوښتنه راڅه وکړه. 3 ورځې د مخه
زموږ یو کارمند چې متاسفانه په دې موضوعاتو کې یعنی په فساد کې داخل و د امنیتي ارګانونو لخوا څخه دستګیر سو. دا کارمند زموږ د یو د مراجعینو څخه چې د محیط زیستي جواز غوښتي د هغه څه د پیسو غوښتنه کړې وه، نو هغه زموږ سره په تماس کې سو او په دې راز دا کس ونیول سو. داسې ویل کیږي یعنی یو شمېر خلک په دې عقیده دي چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره یوه پالیسي جوړونکې اداره ده. غواړم په دې اړه زیات پوه سم، زموږ لیدونکي هم غواړي چې په دې اړه زیات پوه سي چې آیا تاسو اجرایوي برخو کې څومره قوانین تاسو ته اجازه درکوي چې کارونه ترسره کوي او څه کارونه مو ترسره کړي دي؟ د چاپیریال ساتنې ملي اداره د قانوني اساسي د 15 مادې پر اساس باندې جوړه شوې ده او دې ادارې ته د انسجام، هماهنګي او تنظیم مسؤلیتونه اوس ورسپارل شوي دي. او د چاپیریال ساتنې موضوع خپله داسې یو موضوع ده چې یعنی په هر سکتور کې مطرح ده. نو په دې خاطر د چاپیریال ساتنې ملي اداره من حیث د یو پالیسي سازه اداره باندې بلل کیږي او دا خپل منطق هم لري. په دې خاطر لکه څرنګه چې مې درته ویل چې په هر سکتور کې موږ محیط زیستي مسایل لرو. که اوس مثال موږ وایو چې د سولار برق جوړو، دا خو محیط زیست ښه خبره ده، پاک برق دی. که موږ وایو نیالګي کښېنوو، ځنګلونه احیا کوو، دا د محیط زیست لپاره ډېره ښه خبره ده. که موږ وایو چې مثلا خامه سړکونه پخوو چې دوړه راپورته نه شي د هوا ککړتیا لپاره، دا هم ډېر ښه کار دی. دغه رقم نور مثالونه هم درکولی شولم، خو که اوس د چاپیریال ساتنې ملي اداره راولاړه سي او په دې خاطر چې دا کارونه د محیط زیست لپاره د چاپیریال لپاره مفید دي، دا کارونه ټولو پر خپله مخ ته بوځي، نو بیا به نورو ادارو ته څه پاته سي. نو په دې خاطر د چاپیریال ساتنې ملي اداره یو په عمومي توګه یو پالیسي سازه اداره بلل کیږي. اما د دې وڅنګ ته اجرایوي فعالیتونه هم لري، لکه اوس نظارت و تفتیش یا محیط زیستي جوازونه ورکول یا آګاهي عامه. آګاهي عامه یو ډېر مهم بخش دی چې موږ اوس وګورو په تیرو 2 کلونو کې موږ ډېر ښه لاسته راوړنې لرو. په 1998 کې موږ در 240 زیات برنامې درلودې په دې هکله. موږ ته 500,000 شاوخوا شاګردانو ته محیط زیستي برنامې جوړې کړې او دوی ته مو آګاهي ورکړه. در 3,000 زیات مولا امام صاحبانو ته موږ په ټولو ولایتو کې آګاهي عامه سیمینارونه ورته ونیول چې دوی کولی شول د دې معلوماتو څخه خپل په خطبو کې استفاده وکړي. نو په عمومي توګه څرنګه چې مې یادونه وکړم، موږ یو لیدلوري هم ځان ته رسم کړی دي. نو په دې لیدلوري کې موږ غواړو چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره یوه فعاله پالیسي سازه او تنظیم کوونکې اداره اوسي چې مثبت تغییرات، یو قوي هماهنګي او نوښتونو ته زمینه مساعده کړي د یو پاک، سالم او ساتل شوي محیط زیست لپاره چې بالاخره یوه دوامداره ټولنه او یو پایدار اقتصاد حمایت کړي. تر اوسه پورې د چاپیریال ساتنې ملي اداره په دې توانېدلې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره د چاپیریال اړوند موضوعاتو په تړاو دو جانبه هوکړلیکونه ولري. د چاپیریال ساتنې موضوع په عمومي توګه یو موضوع ده چې سرحد نه پیژني، مرزونه نه پیژني. او که موږ غواړو چې د چاپیریال ساتنې وکړو، دا په ملي ساتنه کیږي. یعنی ډېر موضوعات دي چې هغه منطقوي دي یا بین المللي دي،
لکه د ژوند بڼو د ساتلو موضوع ده، یا د هوا د بدلون موضوع ده، یا د اوزون موضوع ده. دا رقم موضوعات دي که دلته موږ د خپل ګاونډیانو سره په منطقه کې همکاري ونکړو، هماهنګي ونکړو، په بین المللي سطحه همکاري او هماهنګي ونکړو، نو موږ هیڅ وخت نشو کولی چې یو نتیجې ته ورسیږو. نو په دې هکله افغانستان د 16 معاهدو یا کنونسیونونو عضویت ترلاسه کړی دی چې خوشبختانه په موافقانه توګه مخته بیایو، او همداراز موږ په منطقه کې د ساکب چې د جنوبي آسیا یو سازمان دی د هغه عضویت لرو، او 2 کاله در مخه موږ ازبکستان ته خبر سویو. نو د هیئت مشرتابه زما سره د ادارې همکاران هم را سره وه، د وزارت زراعت او د وزارت ابوبرق همکاران هم را سره وه، ښه یو د وزارت خارجه همکاران هم را سره وه، ښه یو تکړه ټیم ولاړو ازبکستان ته. هلته د کارک چې د مرکزي آسیا یو بنسټ دی، د هغه یو څو ورځنی کانفرانس و، نو په هغه کې موږ ډېر فعال اشتراک وکړ. په دې وتوانېدلو چې هغو ته قناعت ورکړو چې افغانستان هم د دې عضویت وړ دی د دې کارک. نو د هغه بعد څخه خوشبختانه د هغه کار هم را شروع شوی دی، موږ یې دعوت کړي یو چې د کارک عضویت هم واخلو. یو بل تفاهم نامه هم د یادونې وړ ده چې هغه د تاجکستان سره په نږدې وختو کې امضا کیږي. هغه به زموږ د سرحد دواړو خواو ته د محیط زیستي موضوعاتو په هکله د همکارۍ تفاهم نامه ده چې هغه لاسلیک کیږي. ډېر ښه. راځو د چاپیریال ساتنې په برخه کې نړیوال صندوقونه شتون لري چې له بېلابېلو هیوادونو سره مرستې کوي. یو له دې صندوق څخه GCF دی، ګرین کلایمټ فند یا د زرغون اقلیم صندوق، چې دا هم له بېلابېلو هغو هیوادونو سره چې د پرمختګ په حال کې دي یا هغه هیوادونه چې صنعتي نه دي. افغانستان هم له دغو هیوادونو څخه یو دی. تاسو له دې سره څومره همکاري لرئ؟ توانېدلي چې څه امکانات ورنه ترلاسه کړئ که نه؟ د ګرین کلایمټ فند د اقلیم زرغون صندوق د دې موضوع ډیره مهمه موضوع ده چې د تغییر اقلیم یا د هوا د بدلون باندې مربوطه ده. افغانستان د UNFCCC عضویت لري، دا معاهده ده یا کنونسیون دی چې د دې تر چتر لاندې دغه فندونه جوړ شوي دي. نو دا ډېر ښه فرصتونه دي زموږ لپاره، د افغانستان لپاره، چې موږ وکولی سو د دې څخه استفاده وکړو. خو په دې خاطر چې افغانستان یو مملکت دی چې په هغه کې منازعات او جنګ هم روان دي، متخصصینو ظرفیت کښته و، او د تخنیکی ډیټا کمښت شتون درلودی، او یو ملي تعهد یا یو تعهد د حکومت د رهبرۍ په سطحه نو ایجاد شوی چې دغه رقم فندو ته لکه GCF چې دی چې هغه ته ځان چمتو کو او په مناسبه سطحه فندونه بودیجې ترلاسه کو. خو په 2015 کال کې ستاسو د معلوماتو او د درنو لیدونکو لپاره د معلوماتو لپاره په 2015 کې د UNFCCC غونډه په پاریس کې ونیول شوله. په هغه غونډه کې افغانستان خپل مشارکت یا خپل ژمنه وکړه چې د کاربن ډای اکساید انتشارات به در 2010 پورې 14.6% راکښته کوي در خپل نورمال حالات پورې. نو دغه ژمنه موږ د یو شرط سره وتړل. هغه شرط دا و چې د تغییر اقلیم په موضوعاتو کې، په پروژو کې یا پروګرامو کې به نړیواله ټولنه به زموږ سره کومک کوي
بیا به موږ دغه هدف ته رسیږو چې 14.6% به خپل کاربن ډای اکساید انتشارات در عادي نورمال حالات راکښته کوو. دغه مرسته چې یا بودیجې ته چې موږ ضرورت لرو هغه موږ 18.4 میلیارډ د 2020 څخه تر 2030 پورې اعلان کړی دی، یعنی د 10 کالو دپاره. نو دلته که موږ غواړو دغه بودیجې ترلاسه کړو، دې دپاره باید جدي کار وشي او دې دپاره یو د دولت یو ډېر ټینګ تعهد پکار دی، په دې خاطر چې دا بودیجې چې دي دا دلته یو سیالي هم شته، نور مملکتونه هم دا کوشش کوي چې دا بودیجې ترلاسه کړي. نو جی سی اف فند هغه مملکتو ته بودیجه ورکوي چې پروپوزلونه یا هغه طرحې ښه طرحې وي او یوازې تخنیکي بحث هم نه دی، د دې وڅنګ ته سیاسي لابي هم پکار ده، یعنی د هغه خوا څخه هم باید موږ فعال اوسو. خوشبختانه چې موږ په تیرو 2 کلو کې د دې فند لپاره ډیر کار کړی او د دې فند لپاره موږ تر اوسه پورې 2 پروژې ترلاسه کړي دي چې هغه ته د آمادګۍ پروژې وایي، ریډینس فند ورته وایي، هغه مو 2 دانې ترلاسه کړي دي. او د یادونې وړ ده چې په دغه روانه میاشت کې د جوزا زموږ یوه پروژه چې وزارت انکشاف دیهات د یو ان ډي پی سره یو ځای طرح کړې ده، هغه پروژه د جی سی اف د تخنیکي بورډ څخه تایید شوه او امید مو دا دی چې د سرطان په میاشت کې به رهبري بورډ ته د تصویب لپاره ولاړه شي. هغه بودیجه د 20 میلیونو شاوخوا ده او د سولري شبکو دپاره چې سولري شبکې په ولایتو کې جوړ شي دغه دپاره ده. او د جی سی اف د فند لپاره موږ 14 پروژې ملي پروژې مشخصې کړي دي چې د 240 میلیونو ډالرو ارزښت لري. دا 14 پروژې دا اوس د جی سی اف سره موږ پر دې باندې کار کوو. په نږدې وختو کې به تاسو د دې شاهدان سئ چې موږ د اړوندو ادارو سره او د جی سی اف ترمنځ به وی ټي سی کانفرنسونه جوړ کړو چې پر دې پروژو باندې بحث وشي، تخنیکي بحثونه وشي او دا به ورسره مخته بوځو. او زه دا ویلی سولم او درنو لیدونکو ته هم دا اطمینان ورکولی سولم چې په تیر یو کال کې د جی سی اف د فند لپاره په چاپیریال ساتنې ملي اداره کې او په افغانستان په حکومت کې دغونه کار شوی دی لکه په تیرو 15 کالو کې چې نه دی شوی. پاکستان زموږ تاسو ګاونډی هیواد هغوی توانېدلی دي چې یوه پروژه د 283 میلیونه ډالرو په ارزښت باندې ترلاسه کړي. نو زه فکر کوم چې موږ خو په نړیواله کچه باندې سیاسي لابي او نور هیوادو سره نږدې اړیکې لرو، نو فکر نه کوئ چې دا به تخنیکي ستونزه وي چې دا موږ تر اوسه لا نه یو توانېدلي په دومره ارزښت باندې پروژې ترلاسه کړو؟ موږ په دې هکله یعنی د افغانستان دولت شاته پاته شوي او کوم ستونزې چې موږ درلودې هغه دا و چې مثال دلته خاصه توجه نه وه شوې، ظرفیت نه و، تخنیکي ډیټا نه وه او دا جنګ او منازعاتو دا هم خپل تاثیر پر دې موضوعاتو باندې لري. نو په دې هکله هغونه کار نه و شوی، خو په منطقه کې یا په نړیواله سطح نور مملکتونه په دې توانېدلي دي چې د جی سی اف څخه فندونه واخلي، غټ فندونه واخلي. او زموږ توجه هم دې ته وه چې موږ سره کوم وکولی شو د دې مملکتو د تجربو څخه زده کړه وکړو. تاسو پاکستان ملک یاد کړئ، زموږ همکاران د تخنیکي همکارانو د پاکستان یا د هندوستان سره په تماس کې دي. یو ډیر ښه مثال د منګولای مملکت دی چې هغه هم په ډیر لنډ وخت کې ډیر لاسته راوړنې لري. نو موږ ډیر کوشش پر دې باندې وکړو چې هم د هغه مملکتو څخه چې ته ښه تجربه لري د هغو څه موږ وپوښتو، د هغو څه موږ زده کړې وکړو چې څه رقم یې ترلاسه کړي. او یو ډیره مهمه
مهم کار چې موږ په تیرو مخصوصا په تیرو 2 کلو کې کړی دی هغه دا و چې موږ خپل روابط د جی سی اف سره قوي کړي دي. ډېر په دې هیله چې وکولی شو ډېرې سترې پروژې ترلاسه کړو په راتلونکو څو کلونو کې. راځو د هوا ککړتیا ته. تیر کال متاسفانه کابل د نړۍ تر ټولو ښارونو ککړه هوا درلوده. ویره ده د خلکو ترمنځ چې آیا بیا به هم کابل همداسې ککړه هوا ولري. غواړم ډېر پوه شم چې تیر کال تاسو څه کارونه ترسره کړل، سږ کال څه پلانونه لرئ د دې لپاره چې په کابل کې او همدا ډول په ټول افغانستان کې د هوا ککړتیا کنټرول کړئ؟ د هوا ککړتیا موضوع اول باید وویل سي چې واقعا یو ډېره غټه ستونزه ده، یو ډېر جدي او غټ تهدید دی چې موږ ورسره مخامخ یو، په خاصه توګه د کابل په ښار کې او په خاصه توګه بیا د ژمي په میاشتو کې چې په هغه وخت کې هم ککړتیا ډېرېږي او په عین حال کې طبیعي پدیده چې د هوا سرچپه کېدل ورته وایي یعنې تhermal inversion رامنځته کېږي. نو په دې وخت کې د هوا ککړتیا یو ډېر خطرناک سطح ته په کابل په ښار کې رسیږي. تاسو وګورئ د هوا ککړتیا سرچینې یوه نه ده، یعنی خامه سړکان، دوړې، زغال سنګو، د نورو موادو سوځل، ککړ موادو سوځل، د دوامدار او پاک او ارزانه برق نشتون، دغسې د موټرانو لپاره مثال د چیک کنټرول، د انتشاراتو د چیک کنټرول مراکز نشتون، دا ټول د دې لامل ګرځي چې پر هوا باندې تاثیر کوي او هوا ککړوي. نو یعنی مطلب می دا دی چې د هوا د ککړتیا موضوع په یوه اداره نه کیږي او تنها په حکومت هم نه کیږي، دلته باید سکتور خصوصي باید خپل مسؤلیت احساس کړي، عام خلک ولس هم باید خپل مسؤلیت احساس کړي چې موږ وکولی شو په آینده کې پاکه هوا ولرو. حکومت، دولت یا ادارې په دې هکله څه کړي دي؟ خوشبختانه چې کار سوی دی، یعنی په تیرو 5-6 کلو کې موږ کولی شو چې ووایو چې مثال د برق عرضه پورته سوې ده د کابل په ښار کې، ډېر خامه سړکان پخ سوي دي، نو دا رقم کار سوی دی. د چاپیریال ساتنې ملي اداره مثال رستورانونه، هوټلونه، نانوایانې، دا مو ټول دې ته مجبوره کړي دي چې د زغال سنګو د نورو موادو څخه استفاده نه وکړي او د غازو څخه استفاده وکړي. تیر کال راهیسې مو د هوا د تصفیې یعنی د فلټرونو موضوع ډېره جدي ونیوله او دا موضوع پر بلند منزلونو، پر شارکونو، پر هوټلونو، پر فابریکو باندې مو اجباري کړې ده. دوی مکلف دي چې فلټرونه ولري وخت چې دوی د زغال سنګو یا نورو موادو څخه استفاده کوي. نو دا هغه کارونه دي چې په تیرو کلونو کې سوي دي. خو اوس رالو ستاسو سوال ته چې موضوع دا ده چې په آینده کال کې به څه وسي. پیشبیني دا ده چې هوا به بیا ککړه سي، احتمال لري او ډېر لوړ احتمال لري چې هوا به بیا ککړه وي، خلک به ستونزې ورسره لري، زه به خپله ستونزې ورسره لرم. دلته بله موضوع هم مطرح ده سږ کال، هغه د دا آفت کورونا وایرس موضوع ده او نړیوال مطالعات موږ ته راښکاره کوي چې احتمال لري چې د دې مریضۍ دوهمه څپه د ژمي په میاشتو کې بیا راسي. او مطالعات دا هم ښیي چې په هغه ساحو کې چې د هوا ککړتیا لوړه وه، په هغه ساحو کې مریضان هم د دې مریضۍ څخه ډېر متضرر شوي دي.
یعنی ډیر سخت تاثیر پر کړی دی. نو که اوس دا ټول موضوعات سره را جمع کو که چیرې هوا ککړه سي په آینده ژمي کې او د کرونا وایرس احتمال د دویمې څپې هم وي نو باید موږ ډېر دې دپاره ډېر سخت تدابیر د اوس هم ونیسو. نو د دې پر اساس موږ خپل طرح یا نظریات پیشنهادات سره ترتیب کړه. اداري امور ته مو استولي دي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي عالی کمیسیون چې د رئیس جمهور د ریاست لاندې نیول کیږي هلته وړاندې سي. په دې طرح کې د مثال په توګه موږ پیشنهاد کړی دي چې باید د موټرانو لپاره د چک کنټرول مراکز باید ژر تر ژره جوړ سي او د تیلو د کیفیت موضوع ده چې باید ډېره جدي ونیول سي او ډېره اساسي موضوع هغه د زغال سنګ ده. په هوټلو کې رستورانو کې نانوایو په نورو دا رقم تاسیساتو کې موږ زغال سنګ مطلق بند کړی دي. اوس مو پیشنهاد دا دی چې زغال سنګ مطلقاً د کابل په ښار کې بند سي او هغه څوک چې کولای سولي د زغال سنګ څخه استفاده وکړي هغه به تنها صنعتي فعالیتونه هغه په هغه شرط چې زغال سنګ تصفیه شوی او معیاري فلټري سیستمونه هم نصب کړي. میوندي صاحب د هوا ککړتیا فکر کوم چې بلندمهاله پروګرامونو ته ضرورت نه لري، د اوږدمهاله پروګرامونو ته هم ضرورت لري چې باید ترسره شي. د نړیوال روغتیايي سازمان معلومات پر اساس باندې یعنی د هر د 10 کسانو نه 9 کسان د کور دننه ککړه هوا تنفس کوي او هر کال څه باندې 4.2 میلیون خلک د ککړې هوا له امله له منځه ځي. نو تاسو او د چاپیریال ساتنې ملي اداره او د افغانستان حکومت د دې د هوا پاکوالي لپاره اوږدمهاله څه پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟ بالکل اوږدمهاله پلان باید موږ ولرو. د هوا ککړتیا موضوع ډیره جدي ده او د دې لپاره خوشبختانه چې کار شوی دی. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په روسش کال یو 15 کلن پلان جوړ کړی چې په دې پلان کې 300 زیات ادارې یا وزارتخانې پشکې داخل دي او د 500 شاوخوا فعالیتونه دي چې باید دغه ادارو وزارتخانو لخوا څخه تعقیب سي او اجرایوي کارونه یعنی د دوی په مسولیت په چوکاټ کې دي. او دا 15 کلن پلان په روسش کال د کابینې لخوا څخه هم تصویب سو. د خوشحالي خبره ده چې د حکومت رهبری ښاغلي ولسمشر دې موضوع ته خاصه توجه کوي او یو خاص استرجاعیت یې وربخښلی. څه موده وړاندې تاسې د ټاپي پروژې کوم پلي کوونکی شرکت چې دی هغه ته مو د محیط زیست جواز ورکوي. په دې اړه غواړو ډېر پوه شو، یوازې د ټاپي لپاره وو که نور شرکتونو لپاره هم تاسو جواز ورکوئ؟ محیط زیستي موضوعات په تاریخ کې د نړۍ په سطحه دا رقم یو تجربه شوې ده چې ډېر وخت د لنډمهالو ګټو دپاره پروژې ترسره شوي دي چې بالاخره هغه زیان هغه نقص چې رسولی دی هغه څو برابره د هغه ګټې وو. نو دا تجربه د نړۍ په سطحه پر مخته تللیو هیوادونو کړې ده. نو د دې تجربې څخه اوس موږ خوشبختانه په افغانستان کې کار کوو. موږ یو ډېر ښه میکانیزم لرو. هر فعالیت چې کیږي که پروژه وي، انکشافي پروژه وي، که صنعتي فعالیتونه وي، که تولید وي، د هغه دپاره باید محیط زیستي جوازونه واخیستل سي. په دې راز موږ کولی سولو چې مخ تر مخه چې هغه پروژه تطبیقیږي یا فعالیت شروع کیږي موږ وکولی سولو چې هغه محیط زیستي مشکلات یې وسنجو او تدابیر ورته ونیول سي. دا بخش
په تیرو 15 کلونو کې اصلاحات نه وپښکې راغلي. په تیرو 2 کلو کې موږ مخصوصا په تیر کال کې موږ د خپل د دې بخش کې ډېر اصلاحات راوستل. یا کوم پروسه چې موږ جوازونه ورکو په کومو کاتګوریانو کې جوازونه ورکو دلته مو ډېر اصلاحات راوستل چې مراجعینو ته هم سهولت رامنځته سي. ځینې مسؤلیتونه مو ولایتو ته ور وسپارل چې په ولایتو کې مراجعینو ته ضرورت نه چې در کابل پورې راسي کېږي چې کار حالت ور خلاص شي. اما د غټو پروژو لپاره باید دا کارونه په کابل کې په مرکز کې وشي. نو ټاپي پروژه چې یو ملي پروژه ده او ډېره غټه پروژه ده، د هغې لپاره موږ هم یو محیط زیستي او اجتماعي اثراتو ګزارش ترلاسه کړئ چې هغه به دلته کتل کېږي. د هغه پر اساس بیا اجازه ورکول کیږي. نو د ټاپي پروسه چې و هم په دې هکله موږ ډېر کومنټونه درلوده. د مثال په توګه د 100 کیلومتره د دې ټاپي د پایپلاین د خپل اصلي مسیر څخه راواوښتي 100 کیلومتره د قندهار په ولایت کې چې علت دا و چې زراعتي و اجتماعي و محیط زیستي موضوعات و د هغه په هکله دا مسیر ته تغییر ورکول سو. نو دا هغه موضوعات چې د پروژې در ساختماني در مخه چې دا ساختماني شروع کیږي موږ هغه کولای سو خپل تدابیر ورته ونیسو. راپور تاسو کارکونکي آماده کوي دغه په اساس باندې یعنی بیا جواز ورکوي؟ راپور موږ نه جوړو، راپور د پروژې مالک جوړوي چې هغه به موږ ته تسلیمیږي. یعنی د ټاپي پروژه چې و زموږ ته راپور د وزارت معدن لخوا څخه وړاندې سو. نو دغه راز موږ ته ډېرې پروژې راځي، ډېر مراجعین راځي. موږ وکولای سولای چې په 1998 کال کې مثلا 250 پروژې شاوخوا کتنه وکړو او د هغه پر اساس جوازونه ورکړو. او دا یو ډېر ښه د عوایدو سرچینه هم د حکومت لپاره د 1998 عواید د جوازو څخه 1.8 میلیونه افغانۍ و مثلا. ډېر ښه. د چاپریال اړوند یو بله موضوع د کثافاتو مدیریت دی. متاسفانه د افغانستان په سترو ښارونو کې چې ګورو هرې خواته کثافات دي په سم توګه باندې نه مدیریت کیږي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې تړاو څه فعالیتونه ترسره کړي؟ اول خو دلته هم باید ووایو او پر دې باندې تاکید وکړو چې د زبالو د کثافاتو او فاضلابو موضوع یو ډېر جدي موضوع ده او که دې ته موږ ډېر جدي توجه ونه کړو نو موږ به د یو بحراني حالاتو څخه سره مخامخ سو. د کثافاتو موضوع کولای سو پر څو بخشو سره تقسیم کو. یو شهري کثافات دي. د شهري کثافاتو فاضلابو په حقله مسؤلیتونه ډېر واضح دي. دلته ښارواليګانې د دې مسؤلیت لري، د دې کثافاتو د مدیریت لپاره تشکیل لري، تجهیزات لري، بودیجه لري، متخصصین ورته لري. نو دا کار مطلقاً اول د دوی مسؤلیت کیږي. خو په دې اړخ کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم خپل کار کړی دی. موږ د زبالو د مدیریت لپاره مقرره جوړه کړې ده چې هغه هم اوس د وزارت عدلیې او یا وزارت عدلیې ته ورسپارل شوې ده چې هلته در کار لاندې ده. دغه رقم موږ د فاضلابو مشکل لرو، په خاصه توګه مثال د کابل ښار چې مطلقاً یو غیر ښار دی. په تیرو تقریبا 20 کلو کې دا ښار ډېر قوي وده کړې ده، غیر پلاني وده کړې، کانالیزاسیون سیستمونه نه لرو. اما یو فعال کمیټه د فاضلابو د موضوعاتو دپاره لرو. تیر کال چې زه خپله د دې کمیټې ریاست مسؤلیت په غاړه لرم، تیر کال موږ ولاړو، د مکرویانو تخلیه خانه مو وکتله،
هیئت را سره و د بین الوزارتي هیئت د کابل یعنې موږ ویلی سو ټول فاضلاب هلته تخلیه کیږي د هغه ځای څه بیا ځي د کلای زمان خان تصفیه خانې ته چې هغه متاسفانه فعاله نه ده دا په دې معنا چې زموږ ټول فاضلاب مستقیما د کابل سیند ته ورداخلیږي دا موضوع موږ پروسږ کال وڅېړله د دې په هکله موږ ګزارشونه جوړ کړه ګزارش مو اړوندو ادارو ته لکه ښاروالي ښارسازي صحت عامه په دې خاطر موږ هلته د خلکو سره چې په دغو ساحو کې ژوند کوي د هغو سره مو خپل بحثونه درلوده هغه خلک شکایت لري خپل د کوشتیانو په هکله چې صحي مشکلات ورته پیښ شوي دي نو په دې هکله مو خپل ګزارشونه استولي دي بله موضوع د کثافاتو یو مهم اړخ چې دی هغه طبیعي زبالې دي طبیعي زبالو کې موږ په تیرو کلو کې پرمختګ کړی دی یو فعاله کمیټه دلته هم لرو چې ولسمشر پر د هدایت پر اساس جوړه شوې ده او اوس فعلا دغه د کرونا وایروس د مشکلاتو په هکله د چاپیریال ساتنې ملي اداره خپل راهنمود هم جوړ کړي چې څه رقم د طبیعي زبالو په دې د کرونا وایروس په وختو کې څه رقم باید مدیریت سي هغه راهنمود مو هم د اړوندو ادارو سره شریک کړي دي خو یوه مهمه موضوع بله د زبالو په هکله هغه دا ده چې په تیرو لسو یا په تیرو شلو کلو کې زموږ بین المللي پارتنران چې دلې یا نظامي و دفاعي و امنیتي مرکزونه یا کمپونه لري یا ډیپلوماتي ساحې و مرکزونه لري د دوی زبالې و د دوی فاضلاب دا څه رقم مدیریت کیږي دلته چې موږ خپل کار وکړو ورته توجه مو کړې ده موږ معلومات ترلاسه کړي دي چې دوی خپل د زبالو مدیریت شرکتو سره بین المللي او ملي شرکتو ته ورسپاري چې هغه شرکتونه هیڅ نوع محیط زیستي جواز مثلا نه لري دا موضوع مو ډېره ټینګه رانیولې ده ډېر جدي توجه اوس کوو تیر کال راهیسې مو خپل غږ پورته کړی دی د بین المللي پارتنران چې دلې په افغانستان کې خپل فعالیتونه لري هغه مو دې ته متوجه کړي دي چې تاسو چې وخت چې یو قرارداد د یو شرکت سره کوي چې هغه بیا ستاسو کثافات ستاسو د کمپ یا خپل د تاسیسات څخه د باندې وړي آیا دا شرکت محیط زیستي جواز لري که نه لري وخت چې دوی محیط زیستي جواز ولري دا په دې معنا چې دوی راځي دلته خپل محیط زیستي جواز اخلي او موږ هغه شرکتو ته محیط زیستي جواز ورکوو چې د کثافاتو مدیریت وکړي وخت چې دوی تاسیسات ولري وخت چې دوی تصفیه خانه ولري مثال د فاضلابو دپاره نو کم تشویش دی کم کارونه چې مثال په تیرو شلو کلونو کې سوي دي هغه دا دی چې تاسو خپل فکر وکړئ د دې زبالو او فاضلابو حجم چې دا شرکتونو وړي دي د کمپو د ډیپلوماټیک ساحو څخه راایستلي دي دا چیرې تخلیه کړي دي دا چیرې وړي دي دا جواز نه لري او دا بین المللي شرکتونه هم په دې کې قراردادونه اخیستي دي په میلیونو ډالرونه پر دې ګټلي دي چې زموږ خاوره زموږ اوبه ته نقص رسولی دي او زموږ د ولس صحت خطر ته اچولی دي نو د چاپیریال ساتنې ملي اداره په تیر کال کې دا موضوع ډیره جدي نیولې ده پر دې باندې کار روان دی زموږ غوښتنه د بین المللي پارتنرانو څخه دا ده چې نور د دې په ایسته هیڅ شرکت ته قرارداد ورنکړي چې محیط زیستي جواز نه یې اخیستلی
او متاسفانه چې دوی اوس هم قراردادونه چې ورکوي په دې راځي ورکوي چې ازنۍ شرط یې دا دی چې کوم شرکت ورته کم قیمت باندې دا خدمت وړاندې کوي، یعنی هغه محیط زیستي موضوعات، محیط زیستي جواز، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او د افغانستان د قانون احترام کول، هغه بیا د قرارداد په وخت کې مطرح کیږي نه. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دوی دغه موضوعات په جدي توګه په نظر کې په آینده کې ونیسي. د دې وڅنګ ته یو څو نور موضوعات هم دي د زبالو کثافاتو په هکله چې هغه د تشکیل موږ اصلاحات راوړي دي. مثلا یو واحد مو ایجاد کړی دی چې هغه کیمیاوي ککړتیاوي ته خاصه توجه کوي چې هغه موضوع در اوسه مطرح نه و یا په تشکیل کې نه په نظر کې نیول شوی نه و. کیمیاوي واحد جوړ شو په اداره کې. دغه رقم د HCFC غازاتو تجهیزات لکه ایسیان یا یخچالونه د هغو واردات مو نور بند کړه. د HCFC غاز چې دی تر 2030 کاله پورې دا باید مطلقاً په افغانستان کې بند شي. نو په نور مملکتو کې هم بند شوي دي. زموږ تاجران د ایسیان او یخچالونه چې نور ځایو کې بند شوي په ارزانه قیمت به راواردول افغانستان ته. دا په دې معنا و چې 2030 کال کې به چې غاز بندیږي موږ نور د دې څخه استفاده نسوای کولای او افغانستان به د دې تجهیزاتو زباله‌داني وای. نو د هغه مخنیوي مو اوس وکړي. ځینې دا واردات نور بند سول. او یو د یادونې وړ بل موضوع چې ده هغه د زړو بیټریو مارکیټ یا کاروبار دی. زړې بیټري یو د خطرناکو موادو په لیست کې راځي او دلته موږ نړیواله معاهده هم لرو د بازل کنونسیون دی چې هغه ته موږ ژمن یو. دا مارکیټ په دې شکل و چې هر چا د زړو بیټریو کاروبار غوښتي هغه به دا کار کولی سولی. نو په پخوا کې دلته د ادارې لخوا څخه هم ډېر جوازونه یا اجازه نامې ورکول شوي وي. دا شرکتونه خاص تدابیر نه ونیولي. دوی به زړې بیټرۍ راټولې کړې، موادو تیزاب هر ځای چې به تخلیه کړه او دا خالي بیټرۍ دا به مخ پر پاکستان یا پر ایران باندې ځغلولې. هغه ته هلته بیا په دې بیټرۍ څه د یعنی په دې بیټرۍ څه بیا هلته سرب ګټل کیږي او د پلاستیک څخه استفاده کیږي. نو موږ دغه طریقه نور بند کړه. د زړو بیټریو صادرات مو بند کړه او شرکتونه چې غواړي چې د زړو بیټریو کاروبار وکړي هغه مخله د دې څخه چې زموږ څخه جواز اخلي باید ټول تاسیسات یې پوره وي. یعنی د تیزابو د موادو تخلیه ځای باید ولري، د سوانګ ځای باید معیاري وي، فلټرونه باید معیاري وي، کاروګرو ته باید مناسب تدابیر نیولي چې هغه صحي مشکلات ورته رامخته نشي. بله پوښتنه راځو داسې مطرح کوو چې اوس هم په هیواد کې متاسفانه په غیر قانوني ډول باندې ښکار ترسره کیږي. څو ورځې وړاندې خوشبختانه په کونړ ولایت کې کوم ځایي کس د پړانګ 3 بچیان نیولي ول. هغه بیا راوړل حکومت ته. تصمیم داسې و چې هغه تاسو سره شریک کړي، تاسو په اختیار کې درکړي. آیا دا کار سوی که نه ده سوی؟ او بل موضوع دا ده چې غیر قانوني ښکار د له منځه وړلو او پای ته رسولو لپاره مو څه ترسره کړي دي تر اوسه پورې؟ هغه 3 پړانګان چې دي چې ویل کېږي چې پړانګان دي، پړانګانو چیچیان دي چې په کونړ ولایت کې نیول شوي وو. هغه خوشبختانه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته تسلیم شوله او هغه به موږ د ساتلو دپاره د کابل د ژوبڼ سره همکاري د هغو ته به تسلیم کو او د هغو په همکاري به دا وروزل سي او د دې دپاره به برنامه جوړ سي چې دا موږ سره کم کولی سلو چې بیرته طبیعت ته ایله کړو. او په عمومي توګه د ښکار په هکله د رئیس جمهور د خاص فرمان یا حکم په اساس ښکار په ټول افغانستان کې مطلقاً بند دی.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره او اړوندو ادارو د ښکار پر قانون باندې کار کړی دی، مسوده یې جوړه شوې ده، هغه د نورو طی مراحل لپاره د ادارې امور ته ورسپارل شوې ده چې د هغه قانون په رڼا کې بیا موږ کولی سولو چې د ښکار موضوع مدیریت کړو. او د دې پرڅنګ د چاپیریال ساتنې ملي اداره د هغه انواعو چې د انقراض سره مخامخ دي، یعنی 141 دي، د هغو لیست مو نشر کړی دي. او د ښکار د مخنیوي په هکله ښکار څرنګه چې مو ویل مطلقاً بند دی، غیر قانوني دی. د دې لپاره موږ امنیتي ځواکونه لرو چې باید هغه کسان چې ښکار کوي هغه ونیسي، او د دې د تعقیب لپاره عدلي او قضایي ارګانونه لرو چې دا باید د هغو لخوا څخه تعقیب شي. تر اوسه د قانون مسوده لا تصویب شوې نه ده، قانوني بڼه نه لري. بله، تصویب شوې نه ده. میوندي صاحب، راتلونکو پروګرامونو په اړه راته ووایاست. د چاپیریال ساتنې ملي اداره راتلونکي پروګرامونه یې څه دي؟ په 1499 کال کې څه پروګرامونه لري، او همدا ډول 1400 کال کې یا هم که 15 کلن پروګرام لري، د هغه په اساس باندې څه پروګرامونه لري؟ ډیره مهمه موضوع چې ده هغه دا دی چې د چاپیریال ساتنې موضوع په یوه اداره باندې نه کیږي. د چاپیریال ساتنې وظیفه یا مسؤلیتونه دا په ټولو سکتورونو کې باندې ویشل کیږي. نو موږ چې کوم کار کړی دی سږ کال، هغه دا دی چې موږ د محیط زیست یا چاپیریال د ژوند چاپیریال د سکتور لپاره چې په دې کې ټول سکتورونه باره داخل کیږي، د دې لپاره مو یو لیدلوري رسم کړي جوړ کړي چې د هغه مسوده هم جوړه سوله او اداري امور ته استول شوې ده. نو په دې لیدلوري کې چې موږ لرو 7 ساحې مهمې ساحې مشخص شوي دي چې په هغه کې ککړتیاوي او د زبالو مدیریت هم پشکې کې دي، په هغه کې د تغییر اقلیم موضوع مطرح ده، په هغه کې د طبیعي میراثو موضوعات پشکې مطرح دي، او ایکوسیستمونو مثال پشکې مطرح دي، د اوبو پاکوالی یا ککړتیا، دا ټول موضوعات په هغه کې مطرح دي. د آینده لپاره زموږ نظر دا دی، د دې صنعت سره په جوړېدو زموږ نظر دا دی چې پروژه په پروژه مخ ته تلل موږ به نتیجې ته ونه رسوي. نو موږ دا 7 ساحې مشخصه کړي دي. د هر ساحې لپاره باید منظم پروګرامونه، برنامې جوړې شي چې په هغه برنامو کې به بیا مختلفه پروژې وي. او د دې لپاره چې یو اساس هم ولرو، هغه در اوس نه لرو. خوشبختانه موږ د محیط زیست قانون لرو، اما یو ملي د محیط زیست پالیسي موږ نه لرو چې د هغه جوړېدل موږ را شروع کړي دي او سږ کال به پای ته ورسوو. بل موضوع چې هم مهمه ده د مالی امکاناتو موضوع ده چې موږ سره کوم وکولای سولو د چاپیریال ساتنې لپاره، د دې برنامو لپاره سره کوم مالی امکانات سره برابر کو. مالی امکاناتو په حق له باید یادونه وسی چې دغه پاندیمیک د کورونا وایرس د رامنځته کولو سره نړیوالو اقتصادو ته پرمخ تللي مملکتو ته نقص رسیدلی دی. نو دلته احتمال دا لري چې کم بودیجې چې د چاپیریال ساتنې لپاره تخصیص شوي دي پر هغه باندې منفي تاثیر ولري. نو موږ باید دلته هوښیار اوسو او دا رقم میکانیزمونه رامنځته کړو چې پر دې سربیره موږ وکولای سو چې د مالی امکاناتو څخه پاس پاتې نشو. راځو د مرکه پای شي به تر رسیدو. څه باندې 2.5 کاله مو په دې اداره کې مدیریت تر سره کړ. آیا فکر کوئ چې تاسو یو کامیاب مدیر یاست؟ کامیاب مدیریت
د چاپیریال ساتنې په سکتور کې و څو کاله بعد به ښکاره شي. یعنی څو کاله بعد به ولس د دې قضاوت وکړي چې آیا دغه وخت کې چې دلته دغه رهبري وه آیا د دې مدیریت نتیجه مثبته وه پر چاپیریال باندې که نه وه. نو دا قضاوت به آینده ته ولس ته پرېږدو، د خیره سره هغه به د دې قضاوت وکړي. صحیح. راځو د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې داسې مطرح کوو چې راتلونکی شخصي یا مسلکي موخه مو څه ده؟ لیواله یاست په همدې اداره کې خپل کار ته ادامه ورکړئ یا هم کوم بل پلان لرئ؟ په تیرو 2.5 کالو کې چې زه په دې اداره کې وم، موږ پر ډیرو جالب او دلچسپو موضوعاتو باندې کار کړی دی او لاسته راوړنې هم لرو او څرنګه چې مو درته تشریح کړه د آینده دپاره هم یو لیدلوري شته چې د هغه مسوده جوړه شوې ده او که چیرې د حکومت رهبري ماته د دې اجازه راکړي او ماته بیا د مسؤلیت راوسپاري چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مدیریت یا رهبري مخ ته بوزم، نو زه به ډېر خوشحاله سم. خو بالاخره دا فیصله زما په لاس کې نه، دا د ولسمشر صلاحیت دی، نو وګورو چې هغه څه راکم کړي. ډیره مننه میوندي صاحب چې وخت مو راکړی څو راسو د چاپیریال ساتنې ادارې پر ستونزو خبرې وکړو، پر فعالیتونو خبرې وکړو او همدا ډول پر راتلونکو پروګرامونو باندې خبرې وکړو. ډیره مننه، کور مو ودان. ډیره مننه حکمت صاحب ستاسو څخه، ستاسو له ټیم څخه چې موږ ته مو د دې فرصت راکړي چې د چاپیریال ساتنې پر ډیرو مهمو موضوعاتو باندې بحث سره ولرو. سلامت شئ. درنو لیدونکو، د نن ورځې مرکه همدلته پای مومي. تر بیا ښې چارې.